بسم الله الرحمن الرحیم د شپږم کلاس جنرال ساینس چې کوم دی نو اولنی یونټ مونږه ایکسرسایز ته رسولی وو ملټیپل چایس کوېسچن چې کوم دي هغه مونږه کړي وو په تېره ویډیو کې که تاسو زما په دې چینل کې نوي یئ نو زما چینل خامخا سبسکرایب کړئ د هغه فایده به دا چې زه کومه نوې ویډیو اپلوډ کوم نو د هغه نوټیفیکیشن به تاسو ته په وخت باندې در رسي بله فایده به دا چې په پلی لیست کې به تاسو د خپلې خوښې ویډیو کتلی شئ اوس نننی چې کوم په دې ویډیو کې مونږ ټاپک کوو هغه دا دی په دې ایکسرسایز کې د اولني یونټ سیلولر ارګنایزیشن چې کوم دی هغه دی ټرو آر فالس دا چې ټاپک دی په ایکسرسایز کې دا سوالونه دي دا وایي چې غلط او صحیح کریکټ د سټیټمنټ اف اټ از فالس وایي تاسو پکې جملې ټیک کوئ بیانیه ټیک کوئ چې کومه یوه غلطه وي نو یا خو غلط او صحیح ورته ولیکه یو کار دا وکړه بل کار دا وکړه چې کومې جملې پکې غلطې دي نو هغه په دوباره باندې په دې خالي لاینونو باندې ولیکه او ټیک یې ولیکه که غلطې تاله درکړی شوي نو دا به اوس په نمبر کوو نمبر 1 دوی لیکلی دی وایي muscles cover the body and they are example of animal tissues muscles چې کوم دي پټې چې کومې دي نو دی دا وجود پټ کړی دی کور کړی دی او دا مثالونه دي د زناورو د بابتو د زناورو د عضلو دا خبره ټیک دی که غلطه لکه وایي muscles چې کوم دی نو دی د وجود پټ کړی او دا د زناورو د ټیشوز مثالونه دي دا خبره ټیک دی که غلطه نو دا خبره غلطه ده دا پالس ده اول به تاسو دې ته ولیکئ چې پالس دویمه دا چې ته ټیکې نو دا په دې خالي لاین باندې داسې ولیکي دا پالس به د دې خواته د اخرني سر ته د ټیشوز چې په کوم ځای باندې ختم شوی دې سره به ولیکي دا جمله ټیک نه ده دا غلطه ده دا صحیح کول غواړي نو دا داسې جمله پکار ده چې زموږ دا وجود او د زناورو وجودونه یې کم پټ کړلي نو هغه مسل سیلز نه دي د مسل سیلز کار خو دا دی چې په دې باندې حرکت کوي مونږ پې حرکت کوو کار پې کوو چې زموږ را وجود یې پټ کړی دی کم نو هغه چې دی نو اپیتیلیل ټیشوز دي هغه ټیشوز چې کوم د چمړۍ سره تعلق ساتي نو د دې جواب صحیح دا شو دا جمله به داسې ټیک کړو چې اپیتیلیل ټیشوز کور د باډي and they are example of animal tissues اپیتیلیل سیل چې زموږ سره کم دي نو هغه د انیمل ټیشوز مثالونه دي او دا وجود یې پټ کړی دی او د دې دا چې کوم دغه دی دا ټاپک دی د دې د جوابونه ما په یو پیج باندې صفا لږ لیکلي دي دې ځای کې دا لیکل ټیک نه راتلو نو په اخرني سر کې ما اپلوډ کړي هغه تاسو بیا کتلی شئ د دې ویډیو په اخرني سر کې تصویر زه ورکوم تاسو د ځان نه سکرین شاټ اخیستی شئ بیا دویم نمبر دوی ورکړی دی چې مایټوکانډریا از د پاور هاوس اف سیل اینډ پرووایډ انرژي ټو د سیل مایټوکانډریا چې کومه دی نو دا د سیل د طاقت کور دی وایي او دا سیل د طاقت انرژي ورکوي دا خبره ټیک ده که غلطه نو دا خبره بالکل ټیک ده نو دې ته به تاسو ټرو ولیکئ او واپس به دغه جمله راواخلئ په دې خالي ځګي باندې په دې خالي لاین به ولیکئ دا جمله ټیک ده په دې کې د صحیح کولو څه نشته مایټوکانډریا چې دی نو دا د سیل د طاقت کور دی او سیل له خلیې له طاقت او انرژي ورکوي 3 نمبر دوی ورکړی دی چې ټیشوز ار ا ګروپ اف ارګانیزم وت شیر سټرکچر اینډ فنکشن ټیشوز چې زموږ سره کم دي باب ته چې ورته مونږ ویلي چې دا د سالرونکو ګروپ دی دوی وایي وت شیر سټرکچر اینډ فنکشن چې یو شانتې جوړ هم دي او کارونه هم یو شانتې دي وایي دا ټیشوز چې دی نو دا یو ګروپ دی خو سالرونکو ګروپ دی او یو شانتې کارونه دي یو شانتې جوړښت دی یو شانتې جوړ دي ساخت یو شانتې دی نو دا خبره ټیک دی که غلطه نو مونږ د ټیشوز په ډیفینیشن کې دا خبره کړله ساینس والا دلته کړله په دې چپټر کې چې ټیشوز چې دی نو ګروپ اف سیلز دي سیمیلر سیلز دي او پرفارم سیمیلر فنکشن چې کله زموږ سره د یو شانتې سیلز یو ګروپ نو هغه ته مونږ ټیشو وایو د ارګانیزم ګروپ ته ټیشوز نه وایو نو دا به واپس تاسو ټیک ولیکئ دغه ته به ولیکئ تاسو پالز او دا به داسې ولیکئ په دې خالي لاین باندې کم لاین چې تاسو درکړی چې ټیشوز ار ا ګروپ اف سیلز دا ټیشوز چې کوم دي نو دا د خلیو ګروپ دی ویت شیر سټرکچر اینډ فنکشن چې یو شانتې ساختي او یو شانتې کاري هغه خلیې چې رایوځی شي یو شانتې کاري یو شانتې جوړښي ساختي او یو ګروپ جوړ کړي نو دغه ته ټیشو وایي نو دا به ټرو شي بیا تاسو د 4 نمبر درکړی دی چې د کنټرول یونټ اف سیل سایټوپلازم په سیل کې په خلیه کې وایي د کنټرول او د قابو د اختیار چې کم یونټ او اکایي دي نو هغه سایټوپلازم ده دا خبره ټیک دی که غلطه نو دا خبره غلطه ده پالس ده په سیل کې چې کنټرول سنټر کم دی نو هغه سایټوپلازم نه دی په سایټوپلازم کې خو نور ارګانیز واړه موجود دي کنټرول سنټر چې کم د سیل دی نو هغه خو نیوکلیس دی مرکزه ده نو دا به واپس تاسو ټیک داسې ولیکئ دغه به تاسو ولیکئ خوا سره د دې سایټوپلازم ټکي نه په اخره کې تاسو ولیکئ چې دا پالس ده خبره دا به ټیک داسې شي چې د کنټرول یونټ اف سیل از نیوکلیسو د خلیې هغه اکایي چې هغه د اختیار او د قابو د کنټرول کولو اکایي ده هغه نیوکلیس مرکزه ده دا خبره به داسې ټیک شي 5 نمبر به تاسو درکړی چې نرو سیسټم پرووایډ سپورټ اینډ پروټیکشن ټو د ارګانیزم اعصابي نظام چې کوم دی نو دا سالرونکي ته سپورټ مدد سهاره ورکوي پروټیکشن او حفاظت یې کوي نرو سیسټم خو اعصابي نظام دی
د دماغ او د سپاینل کارډ نه جوړ دی که نه هغه خو فیصلې کوي او پیغامات حاصلوي دغه کار یې نه دی چې ساه لرونکي ته حفاظت وکړي سپورټ یې وکړي نو دا جمله غلطه ده فالس ده چې ټیک کوي نو داسې به ټیک کړي په دې خالي لاین باندې چې skeletal system provide support and protection to the organism د ډانچې چې کوم نظام دی د هډوکو هغه ساه لرونکي ته سهاره ورکوي او حفاظت ورته ورکوي نو د حفاظت او د سهارې دپاره په انسان کې سکیلیټل سیسټم دی لکه د انسان مثال ته واخلي ریب کیش چې پکې دي پختی پکې دي نو نه پکې پیپړی زمونږ زړه بند دی او دا هډوکو دا نور نظام ته چې ته وګورې سکیلیټل سیسټم ډانچې نظام ته دا مونږ هلته ویلي هم دی نو دا زمونږ وجود له سپورټ ورکوي مونږ د دې په ذریعه باندې زمونږ دا وجود چې دی نو صحیح ولاړ دی مونږ پرې ګرځو حرکت مونږ له راکوي نو دغه جمله غلطه ده چې نرو سیسټم پرووایډ سپورټ and protection to the organism چې ساه لرونکي له سپورټ مدد سهاره او حفاظت چې دی نو د عصبي نظام ورکوي نو عصبي نظام یې نه ورکوي بلکې جمله داسې ده چې سکیلیټل سیسټم یې ورکوي سپورټ او پروټیکشن نو دغه ځای پورې دا ویډیو پوره ده بیا اوږدېږي د دې نه خو را روانه ویډیو کې به د خیره شارټ کوېسچنز کوو د هغه پورې جزاک الله خیر